بسم الله الرحمن الرحیم. ویلکم ټو هوما بایولوژي. د 11م کلاس بایولوژي دا دریم نمبر چپټر دی او په دې کې یو نوی ټاپک دی کوپیکټر. په دې ټاپک کې به زه تاسو ته وایم چې کوپیکټر څه ته وایي او بیا د دې کوپیکټر ټایپس چې دي نو هغه څونه دي او هغه څه دي. نو کوپیکټر دا ټکی چې دی د انزایم سره یو تړلی ټکی دی چې په کوم ځای کې مونږ انزایم خبره کوو نو په هغه ځای کې به مونږ د کوپیکټر خبره کوو. نو کوپیکټر څه ته وایي؟ راځئ چې تاسو ته ووایم چې د کوپیکټر څه شی دی. نو د نان پروټین پارټ اف ان انزایم از کالډ کوپیکټر. ما تاسو ته ویلو کوم انزایم چې دی نو دا مکمل طور چې دی دا پروټیني د دې سټرکچر او د دې چې کوم کار دی نو هغه داسې لکه څنګه چې پروټین کار کوي، خو بیا په دې انزایم کې څه حصه داسې چې هغه د پروټین په شان نه وي. نو د انزایم هغه حصه چې هغه د پروټین په شانتي نه وي نو هغه حصې ته مونږ وایو کوپیکټر. It is essential for performing normal function of enzyme. لکه زموږ سره انزایم دی نو هغه ټول پروټین دی، خو په دې کې لږه څه حصه په دې انزایم کې داسې ده چې هغه د پروټین په شانتي نه ده، خو بیا هم دغه حصه د انزایم چې هغه د پروټین په شانتي نه ده هغې ته موږ کوپیکټر وایو. نو دغه کوپیکټر چې دی دا د انزایم سره یو شانتي نارمل کار کوي. Without کوپیکټر انزایم can not function efficiently. خو چې کله کوپیکټر دا حصه ته تولر کې نو د انزایم چې دی بیا خپل کار نشي کولی ځکه چې دا د انزایم یو حصه ده. نو په دې کې د کوپیکټر اگزامپل دي چې NAD. نو NAD موږ څه ته وایو؟ نیکوټیناماید اډینین ډای نیوکلیوټاید. او بیا یو بل حصه ده FAD. نو دا موږ وایو پلیوین اډینین ډای نیوکلیوټاید. اوس دا NAD او FAD چې دی په دې ټاپک کې مخې ته راځي دا به تاسو ایکسپلین کوم چې دا څه ته وایي. نو اول دی چې ټایپس اف کوپیکټر، چې د کوپیکټر قسمونه څو دي. نو دیر آر 3 ټایپس اف کوپیکټر. د کوپیکټر چې دی زموږ سره 3 قسمونه دي. نو باقي اولنی قسم چې دی هغې ته موږ وایو اکټیویټرز. نو د کوپیکټر اولنی حصه چې د هغې د اکټیویټرز وایو. نو اوس اکټیویټرز څه دي؟ The non-proteinaceous inorganic ion which work as a cofactor is called activator. د کوپیکټر یو حصه ده چې هغې ته اکټیویټر وایو، خو دا اکټیویټر چې دی دا انارګینیک آین دی. ارګینیک آین موږ هغې ته وایو چې کله زموږ سره د ایټم ګینینګ کېږي او د ایټم لوزینګ زموږ سره کېږي، خو هغه کې زموږ سره کاربن او هایډروجن د هغې انوالومنټ پکې وي نو هغه زموږ سره ارګینیک آین دی. خو اکټیویټر چې دی دا انارګینیک آین دی او دا چې نان پروټین دی. لکه په دې نو دغې کوپیکټر ته موږ وایو اکټیویټر. نو اکټیویټر مثال به زموږ سره څه شي؟ میټل آین سچ ایز Mg. اوس Mg چې دی میګنیشیم لپاسې به زموږ سره پلس ساین راغلی، بیا 2 دی. نو داسې ایلیمنټ داسې کمپاونډ چې په هغې باندې لپاسه پلس یا ماینس او د هغې سره څه هندسۍ راشي نو هغې ته موږ چې دی آین وایو. نو په دې ځای کې د میګنیشیم پلس 2 چې دی دا زموږ سره انارګینیک آین دی، خو دا زموږ سره اکټیویټر دی. بیا زموږ سره آیرن دی، د هغې سمبل چې دی Fe+2 دی. بیا زموږ سره چې دی پوټاشیم دی او منګنیز دی ایټسټرا وغیره. نو دا کوم څیزونه چې ما ووینه دا ټول زموږ سره اکټیویټر دي او دا چې انارګینیک آین دي او دا د کوپیکټر قسمونه دي. These ion increase the activity of enzyme. اوس د دې آین څه کاري؟ دا انزایم کم کار چې دی هغه کار دا سیوا کوي. دویمې قسم د کوپیکټر چې دی هغې ته موږ پروستاتیک ګروپ وایو. د نان پروټینیس ارګینیک مالیکیولز which are covalently bonded to enzyme are called prostatic group. For example FAD plavine adenine ډاینیوکلیوټاید. نو فرض که موږ د ارګینیک مالیکیول خبره کوو نو د انزایم سره د ارګینیک مالیکیول چې دي نو دا ورسره ټچ شوي او د دغې انزایم حصه چې ده هغه جوړیږي نو دغې ته موږ پروستاتیک ګروپ وایو. د دې اګزامپل چې دی هغه پلیوین اډینین ډاینیوکلیوټاید دی. دا اوس دا پلیوین اډینین ډاینیوکلیوټاید چې دی دا په اصل کې زموږ سره دوه مالیکیول دي د ATP. دا د ATP د وجې نه جوړیږي او دا زموږ سره دوه مالیکیول دي او دا د انزایم سره اټیچ کېږي او د انزایم اکټیویټي چې ده نو هغه هم دا چې دی سیوا کوي. نو دې ته موږ پروستاتیک ګروپ چې دی دا ورته وایو، خو په اصل کې د پروستاتیک ګروپ چې دی نو دا د کوپیکټر یو حصه ده، یو ټایپ دی. بیا زموږ سره دی کو انزایم د نان پروټینیس پارټ which are loosely attached to enzyme. اوس د انزایم هغه حصه چې هغه پروټین نه وي. یو زموږ سره غوړ انزایم دی خو په دې کې څه داسې چې هغه پروټین نه وي
او دا ډیر په معمولی باند باندې یعنی په دې باند باندې د انزایم سره اٹیچ شوی چې هغه باند ډیر زیات کمزوري. It is essential for the functioning of enzyme او دا انزایم د کار کولو لپاره چې دا نو ضروري په دې کې زموږ سره NAD ما تاسو ته وی چې دا زموږ سره نیکوټیناماید اډینین ډاینوکلوټاید بیا NADP نیکوټیناماید اډینین ډاینوکلوټاید فاسفیټ او پلیوین اډینین ډاینوکلوټاید. نو دا درې قسمونه چې دي دا زموږ سره کوانزایم دي خو دا چې کله انزایم لورځي دا لوزلی اټیچ وي. کوانزایم آر یوزولي ډیرایوډ فرام ویټامینز دا د کوم ځای نه راځي دا د ویټامینز نه راځي او دا د څونه چې کوفیکټر ما تاسو ته وایي دا انزایم د فنکشن لپاره ضروري. بل زموږ سره د FO انزایم enzyme from which cofactor is removed is called FO enzyme. نو FO enzyme په اسانه الفاظو کې موږ دا وایو چې کله تاسو د انزایم نان پروتین پارت چې دی تاسو ته جدا کوي هغه حصه تاسو جدا کوي چې هغه پروتین نه هغه ته موږ FO enzyme وایو. بیا زموږ سره د هولو انزایم نو هولو انزایم موږ څه ته وایو چې کله تاسو FO enzyme او کو انزایم تاسو راغونډ کوي هغه ته موږ وایو هولو انزایم. اوپو انزایم مطلب څه دی چې کله تاسو دا شی انزایم راوالئ چې هغه پروتین هغه حصه پکې نه هغه ته موږ څه وایو اوپو انزایم وایو. او د دې سره موږ کو انزایم یوز کوو مطلب NAD NADP FAD دا سره موږ یوز کوو. نو د دې نه چې د هولو انزایم جوړیږي یا موږ د شی ویل شو an enzyme with cofactor attached to it. یو انزایم دی او هغه سره نان پروتین پارت چې دی هغه سره تاسو اٹیچ کړئ نو دې ته چې موږ هولو انزایم چې دی دا ورته وایو. نو دا کوفیکټرز امید کوم په دې تاسو پوه شوي خپل فیډبیک مله ضرور راکړئ که نه وي چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تھینک یو ډیر مننه.